السلام علیکم. امید لرم دوستانو تاسو بخیر. څنګه موږ د خپل سکرین نه ریکارډینګ کو یو ویډیو وکړو، یعنی ډېر کسان گیمز کوي چې ویډیو شي یا داسې خپل موبایل نه نور څه انفارمیشن وي هغه اخلي، خو چې د ما د موبایل کې لکه زه کم کار کوم څنګه چې موږ ته خپله دا ویډیو کو سکرین ریکارډینګ، داسې سکرین ریکارډینګ ویډیو به موږ څنګه کو. نو ډېر اسانه طریقه ده. ویډیو پوره وګوره، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړه، زموږ پیج ته لایک کړه، زموږ که څوک په یوټیوب باندې ګوري ضرور سبسکرایب کړه. دا قسمه ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو ملګرو فرسټ اف آل خو دا سکرین ریکارډینګ چې په دې موبایل کې خپل وي، لکه زموږ چې اوس په دې موبایل کې خپل دی سټارټ پم دی وایس سکرین ریکارډینګ، دا پې زموږ سره آن دی. خو چېرې دلته تاسو سره د سکرین نه پلټې تاسو کته که دې پله راشئ، په دې کې به تاسو ته لیکلي هم وي سکرین ریکارډینګ، نو دې ته تاسو دا آن کولی شئ. او که چېرې دا نه وي نو بیا دې دپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن نیم تاسو ته ښکاري، خیر موږ به د لینک هم درکړو، که په یوټیوب کې څوک ګوري ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک میلاو شي، په فیسبوک کې څوک ګوري ویډیو له پاسه تاسو د اپ لینک میلاو شي، نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. د دې نوم دی سکرین ریکارډر ایکس ریکارډر، یو حساب راځي. یا سکرین ریکارډر ورکړئ یا ایکس ریکارډر ورکړئ، په سرچ کې به دې کې به ته راولي. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، چې ډاونلوډ کوم دا به اوپن کړئ. اوپن نه بعد دا ګیټ ایټ ورته لیکلی په دې به تاسو کلیک کړئ. بیا به انیبل پلیټینګ آیکن په دې باندې تاسو کلیک کړئ، به تاسو انیبل کړئ. دلته ورته شارټکټ یې درکړی هم دی چې تاسو الاو کړئ. نو اوس په دې اپسونو کې تاسو دا ایکس ریکارډر وګورئ، دا لاندې ایکس ریکارډر په دې به تاسو کلیک کړئ، دا به الاو کړئ. بیا به بیک کړئ، د بیک نه بعد به بیا دوباره بیک شئ، بیا به الاو شئ. نو دا تاسو ته کولاو شو. نو په دې کې تاسو ته دلته بره په سرچ کې لیکلي دي دا پلس باندې کې نشان دی، دا به هم تاسو دا کولی شئ، لکه غشي نشان شو، ډېر شي سیټینګونه دي، یو باندې تاسو کلیک کوئ، تاسو ته به هر شی رالي. لکه اوس یو نښه څنګه تاوه یا کیمره کولاوه، دا به تاسو کولاولی شئ. نو فرسټ اف آل تاسو د دې اپ موبایل سیټینګ وکړئ، لاندې سیټینګ درته ښکاري، په سیټینګ باندې به کلیک کړئ. سیټینګ کلیک کړئ، دلته ورته لیکلي اډیو سیټینګ په دې به تاسو کلیک کړئ، دا باندې موډ پې لیکلي، دا به لاندې مایکروفون ته راکوز کړئ، الاو به یې کړئ. دلته تاسو ته لاندې نور سیسټم وکې نه کوئ، لاندې والیوم درکړی 100% دی، دا تاسو یې کولی هم شئ، لکه 100% دوم ښه دی چې اواز به هم کلیر راځي. لاندې لیکلی دی دا ریډکشن ورته لیکلی، په دې تاسو کلیک کړئ، نو ستاسو چې کوم وایس ریکارډ کوئ نو ستاسو خوا ته که څه شور مور وي یا ځوږ وي هغه به پکې نه راځي، اواز به هم کلیر راځي. نو دا چې تاسو وکړو نو دا به دوباره بیک شئ. بیا لاندې دا ویډیو سیټینګ دی، ویډیو تاسو هر څومره سایز ورکوئ کوالټي شوه هغه هم دلته تاسو سلیکټ کولی شئ. 920 پی ایم باندې هم ښه ده، خو موږ خیر 1080 پی باندې کوو. بیا به د ټیکنیشن باندې کلیک کوئ، لاندې آټو بس دا آټو ښه دی، دا سیو لوکیشن هم دلته سلیکټ کولی شئ. اوس د ویډیو سایز یاد وي، نو ویډیو سایز که تاسو هر څومره ورکولی شئ، خپل ویډیو سایز ته ګورئ، هر څومره سایز ورکولی شئ. بیا لاندې راشئ، یا نارمل موډ ورته لیکلی، دا هم په دې ځای کې دغه دی، لکه نور سیټینګ چې دوی هر څنګه کړی تاسو کولی شئ. بیا دې کې دا اوس لکه لیکلی دی شیک فون ټو سټیف ریکارډینګ، لکه مونږ چې ریکارډینګ آن کړو نو چې موبایل داسې وړه کړو نو هغه مونږ سره ودرېږي، لکه نو داسې هم تاسو کولی شئ. په دې د ټیک نشان وکړئ نو دا تاسو سره دغه کېږي. بیا لاندې لیکلي کیمره ده، سکرین شاټ دی او برش دی، نو کیمره پکې هم تاسو آن کولی شئ. دا به اله باندې کلیک کړئ، مونږ سره کیمره آن شوه. اوس دا سکرین ریکارډینګ سکرین شاټ هم وکړلی شئ. بیا برش نشان مطلب دا دی لکه دا مونږ چې دا غشي نشان دغه کوو یا دا نور نشانونه کلیک کوو نو دغه شان دی، دا دغه کولی شئ. دلته تاسو ته لیکلي شو ټچ و، نو ټچ په هم تاسو ته ښکاري، که دا دغه کولی شئ. دا کسټمایزیشن فایل په دې باندې هم تاسو د دې رنګ منګ شو یا داسې سایز شو، دا پې تاسو چینج کولی شئ. نور سیټینګ پې تاسو خپله هم کولی شئ، خو نور څه ته به ضرورت هم نشته. تاسو واپس بیک کړئ، چې کله مو دا اوپن کړو تاسو خپل سکرین ریکارډینګ سټارټوه، نو په دې ګوټ کې ته دا نشان ښکاري، برش آن کوو، دا کیمرې دا به تاسو سره اټومیټک آن شي. چې دا سره آن شي په دې به تاسو کلیک کړئ، دا بره دا سور
ټاکې نشان د ښکار یعنې دا دی هم دی دا ریکارډ یې ورته لیکلی چې په دې کله کلیک کړو نو دې سره ستاسو ریکارډینګ سټارټېږي په دې کلیک کړو سټارټ نو په دې باندې ستاسو ریکارډینګ سټارټ شي په دې سره بیا تاسو وایئ چې موږ ورسره کیمره هم آن کړو کیمره ورسره آن کوو په دې باندې کلیک کوئ په دویم نمبر باندې کلیک کوئ که نه دلته ورته لیکلی یو سکرین شاټ یو کیمره ده نو کیمره باندې کلیک کوئ تاسو سره به کیمره هم آن شي او ویډیو ریکارډینګ به سټارټ وي نو هم به دې موبایل کې تاسو هر څه کوئ هم به هغه شی هم ریکارډ کړي ستاسو پکچر به ورسره هم راځي نو دغه شان تاسو سکرین ریکارډینګ کولی شئ یا دا سیټینګ ته واپس رالو که یا دا برش پې آن کوئ لکه اوس برش ما آن کړی دی مثال के तौर पर برش ما آن کوم نو دې کې دا پیدې که اوس یو شي ته یو کس پوهېږي نه په یو ځای نو دا ټیک نشان ورته هم کولی شي یا داسې ګول نښه شوه یا دا بل یو نښه شوه څلور ګوټه لکه داسې هم کولی شي کیمره پې هم آن کولی شي داسې کرښه پې هم راکاږلی شي داسې ډېر شي سیټینګونه تاسې په خپله کولی شئ نو دغه ویډیو به زموږ سره سکرین ریکارډینګ به څنګه کوو که خوښه شوې وي نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ زموږ پیج سره لایک کړئ زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري ضروري سبسکرایب کړئ داسې قسمي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي والسلام